دا یهودی قصه. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په شام کې یو یهودي اوسېدی. هغه به د تورات تلاوت کاوه. یو ځل یې تورات پرانیست، نو هغه کې 4 ځایونو باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعریف او صفت ولیده. یهودي هغه ځایونه کټ کړل او ویې سوځل. بل ورځ هغه بیا تورات پرانیست، نو 8 ځایونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعریف او صفت ولیدو. د هغه هم پرې کړل او ویې سوځل. درېیمه هفته یې تورات پرانیست، نو 12 ځایونو کې هم دا تذکره ومونده. یهودي سوچ وکړو چې که چیرې زه هم داسې کوم نو ټول تورات به د دې تذکرې نه ډک شي. د خپلو ملګرو نه یې پوښتنه وکړه چې محمد څوک دی چې په تورات کې بار بار ذکر کیږي. ملګرو یې د محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې نعوذ بالله بدې خبرې شروع کړې او ورته یې وویل ښه دا ده چې نه ته هغه ووینې او نه هغه تا وویني. یهودي وویل چې د موسی علیه السلام د تورات قسم، ما د هغه د ملاقات نه مه منع کوئ. ملګرو اجازه ورکړه، دی خپلې سورلۍ باندې سپور شو او شپه او ورځ به منزل په منزل روان و. آخر دا چې مدینې منورې ته نږدې ورسېدو، د ټولو نه لومړی د حضرت سلمان رضی الله عنه سره د هغه ملاقات وشو. ډېر ښایسته یې ولیدو. ویې ګڼل چې محمد صلی الله علیه وسلم همدا دی، حالانکه د نبی علیه السلام د دې دنیا نه د سفر کولو 3 ورځې شوې وې. حضرت سلمان رضی الله عنه د هغه په خبره په ژړا شو او ویې ویل چې زه خو د هغه خادم او غلام یم. یهودي وویل چې بیا نو محمد صلی الله علیه وسلم چرته دی؟ اوس سلمان رضی الله تعالی عنه په سوچ کې پریوتو، که د وفات خبره ورته اوروم نو دا به واپس شي، او که دا ورته ووایم چې موجود دی نو دروغ بشي. آخر یې ورته وویل زه به تا د نبي علیه الصلاة وسلام صحابه ولبوزم. جومات ته راغلو، نو صحابه ټول غمجن دي. یهودي دا وګڼل چې نبی علیه الصلاة وسلام به په دوی کې ضرور وي. د السلام علیکم یا محمد جمله یې وویله چې په هغې سره په ټولو صحابو کې چیغې شروع شوې او ټولو ژړا کول شروع کړل. او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې ته څوک یې؟ چا چې زموږ زخم تازه کړی دی، څوک مسافر معلومیږي. شاید تا ته دا پته نشته چې نبی علیه الصلاة وسلام 3 ورځې وړاندې وفات شوی دی. دا چې واورېدو هغه یهودي چیغې کړې هی زما غمه، هی زما غمه، د سفر ناکامۍ، ارمان زما مور څه زیږولی نه وی، او که زیږولی یې خو ارمان چې ما تورات نه وی لوستلی، او که هغه هم ما لوستلی خو ارمان چې د محمد صلی الله علیه وسلم په تعریف او صفت باندې مې نظر نه وی پریوتی، او که دا هم شوی وی خو ما ته د نبی علیه الصلاة وسلام زیارت نصیب شوی وی. بیا یهودي وویل آیا دلته علی موجود دی چې ما ته د نبی علیه الصلاة وسلام اوصاف او د حلیه مبارکې تعارف وکړي؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورمخکې شو او ورته یې وویل زما نوم علی دی. هغه ورته وویل ما ستا نوم هم تورات کې لیدلی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة وسلام حلیه مبارکه بیانول شروع کړه چې نبی علیه الصلاة وسلام نه زیات اوږد او نه زیات وړوکی و، سر مبارک یې ګولو او تنده یې فراخه، د سترګو توروالی ښه تور و، باڼه یې اوږده وه، د خندا په وخت یې د غاښونو نه شغلې وتلې، د سینې نه یې د نوم پورې د ویښتو یوه کرښه وه، د لاسونو په تلو باندې یې غوښه وه، د خپو تله یې لږ ژور و. د نبی علیه الصلاة وسلام د بدن د جوړونو هډوکي غټ و، مثلا سنګلې او ګوډې. د نبی علیه الصلاة وسلام د دواړو اوږو منځ کې د نبوت مهر و. یهودي وویل ای علي، تا چې کوم څه وښودل په تورات کې د نبی علیه الصلاة وسلام تعریف او صفت هم دغه شان موجود دی. که د نبی علیه الصلاة وسلام څه کپړه وي نو زه یې بویول غواړم.
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل ای سلمانه لاړ شه فاطمې ته ووایه چې د خپل پلار یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپنه لږه راولېږه. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ دروازې ته راغی او آواز یې وکړو ای د فخر الانبیا دروازې، ای د زین الاولیاء دروازې. دننه حسن او حسین ژړل، دروازه یې ووهله. نو د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها آواز راغی چې د یتیمانو دروازه څوک ډبوي؟ حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ خپل نوم وښود او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغام یې ورکړو. هغې په ژړا کې وویل زما د پلار چغه یعنې چپنه به څوک اغوندي؟ حضرت سلمان رضی الله عنه ورته ټوله قصه واوروله. هغې چغه راوایستله چې وزه یې د خرماو په ریښه باندې ګنډلې شوې وه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه ونیوه او بویه کړه. بیا نور صحابه وو، بیا یهودي ونیوه او بویه کړه او ویې ویل واه څنګه ښه خوشبو ده. بیا د نبی علیه الصلاة وسلام قبر ته حاضر شو. بیا یې د اسمان طرف ته سر اوچت کړو چې ای الله زه ګواهي ورکوم چې ته یو یې او واحد لا شریک یې، کائنات ستا محتاج او ته بې نیازه یې، او زه دا هم ګواهي ورکوم چې د دې قبر شریف والا ستا حبیب دی. کوم څه چې دوی فرمایلی دي زه د هغې ټولو تصدیق کوم او په هغې ایمان راوړم. ای الله که زما اسلام ستا په بارګاه کې قبول وي نو زما روح اوس واخلې. دا یې وویل همالته پرېوتی او روح یې ورکړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته غسل ورکړ او په جنت البقیع کې یې دفن کړو. ګرانو مسلمانانو ورونو، دا قصه له تنبیه الغافلین کتاب څخه د واقعاتو ذخیره په 153 صفحه کې راخیستې ده.